ګرانو محترم اوریدونکو په دې پیته کې حصه اخیستونکي دي رباب نواز سرمس خان، دوکړمار ساده خیل دی، بجې ته خپل سپرلی ګل ناست دی چې د پیتا مجلس پم دی په خپله کوي. نوی داستان د یوسف د زرخانې ښه ده. نو اول رباعي او بیا داستان په ډیره کې د سپرلی ګل ډبګری بازار. د ټپوس بچی به باز نشي هچرې کنه، ګرځېدل ټپوس په لاس نه دی پکار. یستا خبرې ډېرې خوند کړي دلاوره، یستا وینا کې څه وسوس نه دی پکار. یو کیسه کنه یو کیسه درته کوم ډکه د غم نه، یا دواړه سترګې به دې ډکې شي د نم نه، یا د کیسې په اورېدو به شي پریشانه، یا دا کیسه دا ټوله ډکه د خفګان. یا مور و پلار ورته نوم کېښوي یوسف خان، قدردان بې شانه ډېر د مېلمنو وو، پښتنو یا مددګارو د خوارانو غریبانو، خود په دې خبره کې د هوښیارانو.
خیر دې سر مسره باپیلا आखिर पाती दा दुनिया का दारचाना सरखाने वावरी यारानो दावा कहते माँ बदेस्तर गोली दली कना मशहूरो पपिंजो पिरानो बांधे खुद पिके दे सच के मखबौरान दे ग्राम औरतन को बाकी से बताता खैबर म्यूजिक सेंटर के मिलाएगी अलीगढ़ बस स्टॉप तमखम के मेट्रो स्टेशन से रंगदे रंगीटन कराची के तो फरमाइश द मीर कसम खान और अब्दुल अकबर खान चरनो तख्लीद उनके सब खान दमोर प्लाट पतवार अंगुई या पर नूरी बदद दूरी श्रंगो खान सुनो नौकर ब्या पुलस के सिबतुना बैग की तरफ आर्मेलस के दांगू कने खुशाला अब सरानो बपदो कौडर ख्याल
نظر کې واخسته افسرانو یا خدیب دی به یې کوله د سپایانو یا غرض دا چې څه موده شوه پکې تېره دا سودا خو یې زکې جوخته شوه راګیره شوړي چاره جسم خان افسرانو کور رخصت په ډېره مینه یا هر سپی خو یې بیا په مینه ښکلوینه چې د پولس نه شور رخصت اسحاق خان په ډېره مینه په عزت اسحاق خانه دغسې ویښته وکړې ما رب د خیر کوي کارونه ټول په خپله تراب خانو مې عثمان په یادېدلو کنه یا مشهورو په هر لوري بادر ځوانو صفتونه بیا کېدل ډېر خوږ زبانو
شي یا زما د مینې په کوله کې ده चार सब तिकडे मारला पुलस खोय परी वो बसेरावान शो संगस परली गुला लंडा च गिरफ्तार है सब खान शो आगा दम खोय को बचेल के वर दरुना सब खान को दकानोना सब खान शुदा सरकार अब या तारीख कोई दफे
ګېډه غوږ درته کوم رښتیا خبرې یوسف خان بې شانه ډېرو دلاورو یا دروازه خو یې کړه کلاوه په ونره یوسف خان د جیل نه ووتو مغرور شو یا پولیس خو یې په نیو پسې ضرور شو نشه سرمشره مافیلا یوسف خانه یا د پولیس د لاسه دی شولو ډېر تنګه ګرځېدو به د پولیس نه څنګ په څنګه یا جانان پس مکه د ملتان کرلی یم د جرمنو د جای سم کلی چند درمانه او شست پرلیگونه که در شما یا بسان کدر که بناری کی و ناری کی یا چاچی دشنو سترگو گزار خوڑلیوی شرف اپی جوړوم ځان له یو کور ښه د کماله کور یې جوړ کړ یوسف خان ځان له په مینه
خبر سپینا یا افسرو د بولش ډک د غیرتو او ډېره لویه دبدبه ډېر عزتو هر سړی ترې و خوشحاله نیک زبانو په غریبو خلکو هر وخت مهربانو سردار علا نواز خدای ورکړي والوی لکه د باز सरकार सब खान मखरूर का चारा वस्तु माला या डेर खूब वर्कम इनाम मर्तसबाला डिस्पी साहब द पुलिस जुमला तड़ले सब खान बड़ा वाला मलास तड़ले د هر قسمه ښه او ښکلو کیسټو دپاره زموږ دکان ته راشئ. زموږ پته ده پیر زمان شاه میوزیک سینټر، دکان نمبر 2، مسلم آباد لانډي نمبر 22، کراچۍ. شو په ارزه کې مخروره دیس په سبني ولا و ضرور
دوی ځان تیار کړلو فلحال ګران اورېدونکو د پټې په دویم طرف باندې تاسو دا داستان اورئ د یوسف خان مفرور او د ډي اس پي صاحب Parli Gulistan. Auci zabadasi bi wapa mainidam.
پی لارې دکړې مارو شو څوک چې یاري د بې وفا جانان کوي دکړه مې ته په ټیپ شنوله خو بد شوه ټول کله خبر شو هغه دم بیا د کورونو نه بهر شو د پولیس را مقابله شو تمام کله دا واقعیت ما په دې سترګو لیدلی تمام کله دې نه پرېوتو په اور کې په ګلو پولس مې برج کو راویرانه کلي خلاص کو د پولس نه یوسف خان کی 420 دکړې ما په امداد د کلي وتو بهر شو گرفتار شو یوسف خان شو مسافر د خپل وطن نه یسرې لامبي خوشي چاپېرې د بدن نه یوسف خان پرېږده چې ځي افغانستان ته حواله خو یې کړو غمونه خاندان ته شهیدان شول چې بچي خو یې وروسته پاتې یتیمان شو رانږدې شوله وه د وخت یې پوره شوې شیرباز خانه خیر دې سپرلي ګل استاد له ډېر خیر دی په دغې کیسې باندې یماستګر وسړی لمر په غرغره شو یاره خانه چې د چا واده پوره شي هغه وخت یې ورته جوړه سبا نه شي ډیسپي صاحب ملګری د نیکانو الله ورکړه مرتبه د شهیدانو د یو لوري ګولۍ راغله ناګهانه په طرف د ډیسپي صاحب را روانه
بس بیانو یو ډیسپي صاحب پکې مړه شو په خفګان یې د ملکونو لوی واړه شو په قدرت باندې اعلی کوي کارونه رب دې ورکړي اته واړه جنتونه رب دې تل لري همداسې افسرانه چې مدام کوي خدمت د پاکستانه جنازه چې د ډیسپي صاحب شو اوچته هغه ورځ کمه نه وه د قیامته पाकिस्तान दे चार से खुद सो गुलस्तान दे
زړنې د کچالونه یا تخت د باچا مې په کار نه دی یا د یار چونګړه کې به شپې و سبا کومه یا باچا خو د تخت نه ګزارېږي او غماش چې یاران به خو جدا کوي سبخان شو د افغانا پاکلا دی اوس په دشي مهربان یو ورځ یې سبخان بوتلو پیشیلا عالمونه خو یې ولاړو تماشیلا د افسرو کادت زنې پوښتنه ستا به غوښې که مرستې بچې دننه مقرر کوئی سبخان لا د افسر بیا ورته وکړلو بېغوره چې سطې سبخان کړلو په وره بیا چې څنګه به درځواني سبخانه کټه کړوې ځان به خلاص کې د زندانه د سبخانو کو قسم هغه ساعت دغه کار به اوس کومه د عزت سبخان کنه سوالونه خدای په در کې خدای ته مې اوس د دې جیل نه بهر کې اسف خان په وطن مې سر قربان شه آفرین د اسف خان په خاندان شه اسف خان په جیل کې تیره سموده که کنه شپه شوله قراره یاره خانه و د خدای نه مقرره
جیل نه بهر شو د کابل لمبې واړه بیا خبر شو چا به حد ډیرا خپل یاران د یوسف خان او چاپیرا خپل کلی کې تیر کړلو یو کال کنه आखिरी दी दल ने वकड़े पका बन के लोईवाड़ा बापा दे गम के जड़े दलू जे बचा दा मर गवावी दलू
सब खाना ताकि सदा तेरा शवे बदाशाना का गलती वीराना शवे माफी ख्वाड़म तासु औरे दा की साज तरनाड़म इस रातों ने मिलता में डेर पसार मादी खदी दल में वो का अशा ब्यानी दल में ग्रांदी खदी दल में वो का अशा ब्यानी दल में इस रातों ने मिलता में डेर पसार मादी खदी दल में वो का अशा ब्यानी दल में ग्रांदी खदी दल में वो का अशा ब्यानी दल में Happy Babu Sharma. छिप्या में अशनावी ने समुद्र बापत के तेरवी सब बदर तया तुम दुनिया बदर नहीं रवि सभी तल जमीन पलंबों के पतंगांदी खदी दल में वो का अशना ब्यानी तल में ग्रांदी खदी दल में वो का अशना ब्यानी तल ताइस रात होने मिलता में डेर पस अरमांदी खदी दल में वो का अशना ब्यानी तल में ग्रांदी खदी दल में वो का अशना ब्यानी तल में ग्रांदी Sharapati Sharma Shah. Itu Gremar dan Muslim Vista. Yani dal baush ka jwandun vista ka munakri terba mein ashna pa intizar mein ashte kalu naki ter sama zamine le wani dabaya bandi khadi dal mein wo ka ashna byani dal mein grandi khadi dal mein wo ka ashna byani dal mein kaisa tone dal mein der basar mandi khadi dal mein wo ka ashna byani dal mein grandi khadi dal mein wo ka ashna byani dal mein grandi ग्रामा मुहतरमा और को आखिर कभी दुकान पता था सदर म्यूजिक सेंटर अलीगढ़ बस स्टॉप तमखमस मेट्रो सिनेमा सरंगे और रंगीटन कराची के फरमाइश द मीर कसम